خو هغه کیر هغه میر هغه پلور هغه بچای چې عمر د دغه نه محروم شي نو یې په زړه باندې چې کوم دار تېرېږي کوم غم تېرېږي هغه ډېره سخته ده. میش دا کوم درې کاله مخکې مې دا کیسه درته کړې وه نو چې په فیسبوک پرته وي چې په پښتونخوا وطن کې دا کیو داسې کوم دی چې د خپل ساتر د خپل جماعت خپله مدرسه خپل قرآن مجید خپل عزت هر څه په حال سوترې بچ کړي دي خو په دا د ډېرې خلکې ګیلادو درنه دا د عزت خرابول دی د دوی اتفاق متول دغه د پوره د څوک هنه پرېږدي چې چا ها ټیپک وخستی دی د یخ په سترګې چې ته باد وی راغلی ځکه چې په داسې ډېر د کاروبار دی چې مړول وي ګوډول وي د سور د مخ په مشکې نه مانی خو شاید وي خو ذاتي میلماني نه چې انډیا پاکستان جنګ و هغه چې د موزایل سره ویشتل به ډېره غوغا وه ځنې خو میش یوه ورځ وښایستی چې د میژې توس په وطن یوه ورځ د جنوزي نه بغیر تېروي او اسلام ډېر واضح دین دی دا اوس چې موږ شهادت ټکی وکړو چې شهادت ته مبارک وي مفتي صاحب نوستی د وزیرستان بزرګ عالم د هدف په مخ داسې خبرې نه وي شي جهاد ډېر خوږ عمل دی د خدای داسې جهاد داسې جهاد دی چې په قرآن کې ډېر واضح راغلی دی داسې په تېرې شپې مړول نشته داسې مړي چېرته هم نشته چې د یوه کس جرم نه وي معلوم د یوه سزا نه وي معلومه بیا شرعي نظام نه وي خو دلته په 100 روپۍ ماستی مخ پټ کا ورېره چې ټیپک در سره وي بدماشه یې هره یوه ته یې دلته کمیش د اسلام پر رڼیو شي کسي د اسلام پر رڼیو شي مرګ په 3 کیسې کېږي چې کله هم شرعي نظام وي یو مرګ په دا کېږي چې ته کله د چا عزت ته میړوشه ښځه ته لوس وچوې پاشه هم اسلام 99% د خلاصولو چانس ورکړی دی چې تو ګوایون پیش کوې ګوایون چې د ستنې مزي غوندې کیس کتلی وي په پښتو شمېرې ته متل دی چې ستنې مزي غوندې څوک شی کسي خو په د جرم شوی سره مراوس وي یو د چا پلور ورېر ځای مړ کړ نو قصاص بالقصاص چې کوم دی چې کله شریعت نظام یې طی کړلی شي بل په 3 نمبر چې ته کله د خپل دین نه ووړې هغې پوره 3 ورځې ټیم وي پاشه ګوایونه څه دي دین ته دا کیسې نشته دین ته نوم د اسلام دی وي د حکیم خان د بدماشیدو آیا پیښه وه کم از کم ریپو دې ورکړې زره خو کیسه حل وه که چیرې په دا باندې غلي شوستی نوس پیلوړ مضبوط ونه شول د میش د کوم هر سړی که څوک میرنې ته درېمي که څوک میروم شاته سي که څوک چیرې سي بنا وې دا وي چې ولی د میش کوم ادب کوم چې د توسې کوم سات پر عزت پردا بچ کړي دو دا در متوي دا نه در پرېږدي په دا باندې هر قوت درته په غوسه دی نو په دا ویوه کې چې د 2 کسون نن تللي دي خو ورېده په دا چې کوم ونه ډارېدستی که په دا وډارېدستی وزیرستانیون په زرینه په ټرګېټ کې نه شم رسول بیا د چرګې غوندې مړېدستی نو میزو د خپل کوم اتفاق چا خلاف نه خپل ترسارې د بچاو کولی دی پوره خپل اتفاق د بچاو کولی دی پوره خپل کاروبار د بچ کولی پوره نو کوشش وکړستی لوسو سره ورکوستی که چېرې هم دوسې لږ کې هم کمزوري وکړله یا د خپل کلي د کوم اتفاق خراب کړه بدامني ته ورته بیا ورځونه ډرونه کېږي ورځونه دلته بله وکیه کېږي بله کېږي نو خدای د اتفاق دغسې برقرار ساتل مهرباني شکریه